د غزني د اطلاعات او کلتور ریاست له روزنیز مرکز څخه 15 تنه فارغ او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل. د غزني د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي چې دا مرکز د ځوانانو د علمي او مسلکي ظرفیتونو د لوړولو په موخه په دوامداره ډول روزنیز پروګرامونه پلي کوي. د دوی په وینا په دې دوره کې 50 تنو د کمپیوټر او 15 تنو د انګلیسي ژبې په برخه کې زده کړې کړي دي. اطلاعات فرهنګ له ښوونیز مرکز څخه شاوخوا 15 زده کوونکي فارغین درلودل چې له جملې څخه 50 تنه د کمپیوټر له پروګرامونو څخه د فراغت وو او 15 تنه د انګلیسي د ډي ال له سیستم څخه وو چې ټول په مجموع کې شاوخوا 15 تنه وو. باید یادونه وکړم چې د کمپیوټر په برخه کې د غزني اطلاعات کلتور ریاست دغه 12 دور فراغت وو او د انګلیسي په برخه کې 3 دور فراغت وو چې نن خوشبختانه له دغه دور څخه دوی فارغ شول. یو شمېر فارغ شوي زده کوونکي د دغو پروګرامونو د جوړېدو په اړه د خوښۍ ترڅنګ له حکومته غوښتنه کوي چې د ځوانانو لپاره د نورو ورته او لا زیاتو روزنیزو پروګرامونو زمینه برابره کړي څو دوی په ټولنه کې اغېزمن رول ولوبوي. موږ ډېر منندوی د قدرمن رئیس صاحب څخه او د ځوانانو چارو امریت څخه چې موږ تقریبا په پري بڼه روزلي یو او موږ ته یې ډېر د درس زمینه برابره کړې ده. موږ له دوی نه ډېره مننه کوو. د امارات اسلامي څخه مې دا غوښتنه ده چې په راتلونکي کې نورې هم داسې دورې په لاره واچوي لکه د سپیکینګ دوره یا کمپیوټر زده کړه او نور سیستمونه هم تنها ډي ال سیستم نه د نور د سیمیسترو سیستم او همدارنګه نور د عربي ژبې کورس. په ورته وخت کې نږدې 40 تنه نور هم د انګلیسي ژبې او ګرامر د یوې ځانګړې دورې څخه فارغ شول.